ملګری په پی ټی آی ته چې موږ راغللي د اول ورځې نه اوخله د اخره پر نصیر الله ته په مختلف طریقې باندې رکاوټونه جوړېدل شول په پارټۍ کې نه د بهر نه او په ونه کې خو موږ خپل کوشش وکړ الحمدلله د ونه د پر د لور وزیرستان د پرام دام را څه وکړل چې موږ سترګې چګېدې ان شاء الله موږ د شرمیږ نه په خپل غا پورې کارکردګي باندې کسې چې حکومت ختم شو پی ټی آی خلک نیوه نو نصیر الله د څلور پنځه میاشتې دا تکلیفونه په ځون تیر کړل دا ونه ویل چې یاره مو ته تکلیف ته زه پټۍ پرېږدم د هره قرباني وکړه خپل وړکي جنکۍ یې پرېښول زه یې ونیوله هغه باوجود د وویل چې نه هغه په روزه د عمران خان سره و چې څو پوره دی په سختي کې وي په تکلیف کې وي چې کله ښه وخت پرې وشي بیا پانه بعد فیصله کوي چې ودره څه وکړه خو افسوس دا دی چې هغه باوجود د موږ پارټۍ کې نه خصوصا د صوبې چې مشرون دي دغه نصیر الله ته د قربانۍ او د ستړي استمانه لوړ اپریشیټ نه کړله کسې دا یوه خبره درته که نصیر الله نن په داسې پوزیشن کې دی چې هغه په دوی کې ایرون دی چې زه وڅکه یو طرف ته پارټۍ د پارټۍ ورکرون دي ملګري دي دوم طرف ته د پښتو د وطن د وزیرزو غیرات دی پارین اوس په دغه ویلو را د زولاند په لاندې دا تروس چې دا مز زلا چې ګوشه شو به نصیر الله د اول ورځ نه په دا حال کې ته په دغه شی باندې لګیاو چې یاره پارټۍ مشرون ته علي امین غدتا دا نور پارټۍ چې څومره غادي چیرې مته د مده زلې ګوشای تنظیم جوړ کړي چې موږ په وزیرستان لور کې خپل تنظیم وي او موږ د پارټۍ مضبوطه کړي خو صرف دغه ډور د وجنه دغه وجنه چې یاره خو به تو صدر جوړوي نصیر الله صدر جوړیږي د موږ تعلوړه تنظیم نر کوي پانا ورسته چې کیم کا سنه د وزیرستان دی صوبایي کابینه کې یا په صوبایي کمیټې کې وخلی نصیر الله نه د مشورانو د کړی وس داغه خبره د ډېر بځې په دې باندې د کیسه وکړه خود ته چا مکاور نکړه او د خبره چا وانه ورودله دوی زمخ کې د پارټۍ میټینګ و په زوم باندې په زوم میټینګ کې بیا چیرې علي امین چکشوای دی پارټۍ صدر دی مې قادر کی بیا نصیر په د زوم میټینګ کې ورته چې یاره مو کول وسه چې د مو ضلع جوړه شوې دو او تاسو متدا حالیه تنظیم نرکاوي او د مو نه تاسو په یو شي کې د مو د علاقې په اړه کې مشوران دو کړي دا خداس متشکری چې کدا صرف د مو د وجنه تاسو د ګردي وزیرستان سره ځای کو د وزیرستان د پی ټی آی سره ځای زه چې دا باندې احتجاج کو زه خپل حق غوړ د وزیر د پوره د لور وزیرستان د پوره دا کیسه چې ختم شوی د میټینګ ختم شو په نباد علي امین درته ټلیفون کړای دی نصیر ته چې نصیر ته دا چا ویلي دي تاسو څه کوي خو د بدمعشۍ سټایل چې کوم دی په دا غریب خلک باندې کو د هغه په نصیر باندې سټایل خرڅولو کوشش وکړ زه په نصیر باندې فخر کوم چې علي امین ته ښه ځواب ورکړی دی ځواب یې ورکړی دی چې یو پښتون یې ورکولی تا په کور د چې ورکړی وای زه ټکي دلته ځکه نه څه کړی چې مناسب نه دي خو علي امین ښار ویدلی دي او که بیا دا ویایي چې هلته ته وکړه بیا زه غونډه کیسې جامې ورته وکړه دا چې کله دا وکړل علي امین بیا ورته ویل چې ته بدمعشي کوې ده ورته چې بدمعشي نه کوه زه د تو نه حق غواړم خپل وزیر
ده ورته چې د وزیر د څه شی د اوسه پر غوځه د مونه په سید باندې سیدینو باندې په کروڑو روپۍ وړلې مو باندې په سیدینه باندې ګاډي خرڅ کړي دي وزیر خو ټول سودخواره یې ځکه دا مزید شی ورته سناو کړی دي ان شاء الله چې د وزیر جواب یې ویلی دا داسې ویلی چې په عمر ویود لري ان شاء الله دی کسه بیا ده ورته ویلي دي اخري کې چې ته به معافي غواړې پاناباد به دې پرېږدو کسه دا معافي چې دی وغواړي دا لکه مو غوښتي لکه مو ته چې زه وغواړه او زه چې معافي وغواړه دا لکه ګردي وزیره چې وغوښتله نو وزیر کوم د مو دا ورکرون دا یو شی ښه په ذهن کې کلیر وساتئ صفا وساتئ چې دا خو یو ایم پی تو بادو چې وزیر الله تو به وي چې د وزیر بېعزتي وي پکې د وزیر کوم بېعزتي وي پکې د وزیر کوم د معافۍ ټکی وي پکې دا نه متقابله قبوله دو مو نصیر الله ته ویلي چې دغه په یوه صورت کې هم دا میږ نه کي چې پارټۍ نه چې لوړ ایم پی ای نه شي چې لوړ الیکشن نه کې لړاو ما لړاو کوه خو دا معافي نه غواړي زه کوم ته دا یم سوچ ورته په وکړي نصیر الله توس ورسره ولري دا ورکړل زه خو د توس پارټۍ نه یم توس یې پوی کوي په دوی کې شاخ دی دای د وزیر زغرات خرڅ کو معافي دا وغوړي او پارټۍ کې د ټیکټ وغوړي کادای دا وزیر زغرات برقرار وساتي کا سیاست یې وکانه و چې کله تاسو ورته خوشاوي ان شاء الله زه دای اته درته مجبور ک درته غاوي ک خو د الیامین ټټول نه غوړي مش د وزیر سار مش نشي ټټولای سوچ په وکه به مشتا نصیر ته مشوره ورکړي